کوشش وکړئ یو چاته د پیسو پر ځای باندې سپین کاغذ ورکړئ، نو معلومه خبره ده تاسو به له ستونزې سره مخ شئ. خو که چېرته $100 ورته ورکړئ او یو څه واخلئ نو هېڅ ستونزه به نه وي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې $100 کې څه کمال دی؟ ولې هر څوک قدر کوي؟ ولې یو سپین کاغذ د دې ډالر ځای نشي نیولی؟ وګورئ تاسو خو دا ډالر خوړلی هم نشئ چې معده مو پرې ډکه کړئ، د خښتو په توګه یې په بلډینګ کې هم نشئ کارولی او د ځان د ګرمولو دپاره یې سوځولی هم نشئ. دا یو غیر قانوني کړنه بلل کېږي. نو کیسه څه ده؟ ولې یو ډالر یا یو بله پیسه ارزښت پیدا کوي؟ ځواب شاید تاسو ته معلوم وي چې دغه $100 $10 یا نور ډالر چې دي د حکومت لخوا چاپ شوي دي او د حکومت له لوري دا اعتبار ورکړل شوی دی او رسمي پیسه ګڼل شوې ده، په داسې حال کې چې نورو کاغذونو ته دا ارزښت نه دی ورکړل شوی. او په همدې اساس بیا حکومتونه کوشش کوي چې د $10 څخه یو بنډل چاپ کړي، څومره چاپ کړي، نه د $100 څخه څومره چاپ کړي، یا همداسې ښکته او پورته نور ترېنه څومره چاپ کړي. تاسې وګورئ د تاریخ په اوږدو کې د ډالر یا د بلې کرنسي ارزښت د طلا او نورو ارزښتناکو توکو پورې تړلی او چې چا سره به ډېره طلا وه او نور ارزښتناکو توکي په ورسره ډېر وو د کرنسي ارزښت به یې هم لوړ و. خو په 1971 زیږدیز کال کې د برټن ووډز د کنفرانس څخه وروسته ډالر او ډېرې نورې کرنسیانې فیاټ پیسې وګڼل شوې. فیاټ پیسې په دې معنا باندې چې د دوی پشتوانه طلا او نور فلزي توکي ارزښتناک توکي نه دي، بلکې د حکومتونو پالیسۍ او د حکومتونو د مشرانو هغه حکمونه کولی شي د پیسو ارزښت وټاکي چې ډالر یو هم د هغې جملې څخه دی. اوس پوښتنه دا ده چې په حکومت کې څوک د دغې پیسو ارزښت ټاکي؟ اجرایه قوه، مقننه قوه او که قضایه قوه؟ په حقیقت کې دغه یو هم نه. د ډالر کیسه لږه جدا ده. د امریکایي ډالر ارزښت ټاکونکی چې د فدرال ریزرو سیسټم دی چې د 12 نورو یونټونو څخه جوړ شوی دی. په دغه 12 یونټونو کې چې دي سیمه ییز بانکونه دي او د امریکا غټ ښارونه دي. د دغه فدرال ریزرو سیسټم مشر چې دی د امریکا د ولسمشر له لوري ټاکل کېږي، صنایع تاییدوي او بیا خپل راپورګیي کانګرس ته کوي. او د دغه فدرال ریزرو سیسټم ټوله ګټه چې د امریکا خزانو ته لویږي دا چې د پولي سیاستونو یا پالیسیو دغه برخه د سیاسي اغیزو او سیاسي تحولاتو څخه وساتل شي، نو دغه 12 ریجنل بانکونه او ښارونه او د مشران یا چارواکي چې دي د هر ډول سیاسي کړکېچ څخه لرې ساتل کیږي او د حکومت د یوې ادارې د تاثیر یا د اغیز لاندې نه دي. اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې ولې دغه فدرال ریزرو سیسټم چې دی په میلیاردونو ډالر نه چاپوي او هر امریکایي وګړي ته یې کورونو ته دغه پیسې نه سپاري؟ دا هغه پوښتنه ده چې ډېر ملګري کوي. ګورئ تاسو دلته راشئ د پیسو ارزښت باندې بحث وکړئ چې پیسه د څه لپاره راپیدا شوې ده. ګورئ که تاسو په $1 باندې یو موبایل اخیستلی شئ او اوس حکومت تصمیم ونیسي چې ډېر ډالر بازار ته چاپ کړي ورکړي او مثلا په $10,000 باندې یو موبایل اخلئ، یعنې د پیسو اماونټ په ښار کې ډېر شو، اندازه په بازار کې ډېره شوه او ګوډس اجناس یا توکي په خپل حالت کې پاتې دي. همدغې حالت ته انفلیشن وایي، یعنې پیسې خپل ارزښت پکې وبایللو او انفلاسیون رامنځته شو. اوس یو بالعکس سچویشن یا حالت هم شته دی. مثلا پیسه په ښار کې په خپل اندازه باندې ده، عرضه د پیسې په خپل اندازه باندې ده، خو اجناس ډېر تولید شول یا ډېر راوارد شول او څوک یې نشي اخیستلی. اجناس ډېر شول، پیسه کمه ده، د پیسو ارزښت ډېر لوړ لاړو، پیسه پورته شوه. دغې ته به ډیفلیشن یا ډیفلاسیون ویل کېږي چې کله پیسه ارزښت خپل وساتي یا د خدماتو یا د توکو واردات یا عرضه زیاته شي. اوس پوښتنه دا ده چې انفلاسیون ښه دی که ډیفلاسیون ښه دی؟ فکر وکړئ انفلاسیون په هېواد کې ډېر زیات شو. هغه څه چې تاسو پرون په 10 افغانۍ اخیستل نن یې په 1000 افغانۍ اخلئ، چې سبا یې په 1000 اخلئ نو بل سبا یې په 2000 باندې اخلي. نو دا تاسو ډېرې پیسې پرې مصرفوئ. دلته کېدای شي احتکار هم رامنځته شي، خلک خپل کماډیټیز ګوډس توکي شیان خرڅ نه کړي او د ځان سره یې وساتي، نو بازار نرخونه بر روان دي، نو دې سره به نرخونه هم راځي، احتکار به رامنځته کېږي او همدارنګه شارټیج به د شیانو رامنځته کېږي، توکي به بازارونو کې نه وي، تولید به کمیږي ورسره. بل طرف ته ډیفلاسیون دی. په ډیفلاسیون کې بیا ستا د پیسې ارزښت لوړ دی، خو ستونزه څه شی ده؟ خلک به پیسې نه مصرفوي، پیسې به له ځان سره ساتي، په نتیجه کې به مصارفات کمیږي، په نتیجه کې به کاروبارونو ته ضربې واردېږي، بزنسونو ته به ضربې واردېږي او تر څنګ تر ټولو مهمه چې د بېروزګارۍ کچه به ورسره بې حده لوړېږي. اوس پوښتنه دا ده
چې څه کول پکار دي. د نړۍ ټول اقتصاد پوهان په دې نظر باندې دي چې نه ډېر انفلاسیون ښه دی او نه ډیفلاسیون ښه دی، بلکې په لږه اندازه باندې انفلاسیون ښه دی او د لږه اندازه انفلاسیون بیا خپلې ګټې لري، لکه اقتصاد تشویقېدل. په لږ او ثابت انفلاسیون سره اقتصاد تشویقېږي. مثلا که یو څوک غواړي یا حکومت غواړي چې انفلاسیون لږ وساتي، نو هغه به تیره ډیټا ګوري. تیره ډیټا کې به مثلا د تیر انفلاسیون نرخ یا ګراف ګوري، همدارنګه د بیروزګارۍ کچه به ګوري، همدارنګه د نړیوال تمایل به ګوري چې هغه په کوم طریقې سره دی. نو په دې سره کېدلی شي چې بیا د وطن اقتصاد تشویق شي. نو په دې اساس باندې د امریکا د فد ریزرو سیستم هم چې دی لږ انفلاسیون ساتي او د پیسو عرضه چې ده یا د ډالر عرضه چې ده په بازار کې کنټرولوي، تر څو خپل اقتصاد تشویق کاندي او د پیسې ارزښت هم په نړۍ کې لوړ واوسي.